السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د وولټ میټر، امپیر میټر او واټ میټر پر رابطه باندې دا چې تاسو څنګه کولی شئ په خپلو کورونو کې په خپلو عمومي برېښنایي مین بورډونو کې نصب او کنیکشن کوي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو دوستانو وولټ میټر ته. وولټ میټر یو برېښنایي آله ده چې په دې سره دوستانو موږ د وولټ اندازهګیري معلومولی شو، او دا عموما په عمومي مین بورډونو کې د وولټ د اندازهګیرۍ د شو کېدو لپاره دوستانو نصب او کنیکشن کیږي. او وولټ میټر په برېښنایي سرکټ کې په پیرلل توګه یعنی موازي توګه نصب او کنیکشن کیږي. دوه پینټونه لري، د دواړو پینټونو ته دوستانو فاز او نیوټرل ګرم او یخ په موازي توګه باندې نصب او کنیکشن کیږي، لکه څنګه چې دوستانو تاسو په دې ډایګرام کې وینئ. دوهم راځو امپیر میټر ته. امپیر میټر برېښنایي برقي آله ده چې د دې په واسطه باندې جاري امپیر دوستانو دا چیک او ټیسټ کولی شو. دا هم دوستانو په عمومي مین بورډونو کې د امپیر یعنی د کرنه د چیک کولو لپاره چې کوم جاري امپیر وي دا موږ ته شو کوي. او امپیر میټر په برېښنایي سرکټ کې په سیریز ډول یعنی مسلسله توګه نصب او کنیکشن کیږي، او دا صرف په پاز ویر یعنی ګرم ویر کې نصب او کنیکشن کیږي چې دې ته دوستانو ګرم ویر راځي او ګرم ویر د دې څخه ځي، او نیوټرل دوستانو ډایرکټ مصرف ته نصب او کنیکشن کیږي، لکه څنګه چې دوستانو تاسو په دې ډایګرام کې وینئ. دریم راځو دوستانو واټ میټر ته. واټ میټر هم برېښنایي آله ده چې د دې په واسطه باندې دوستانو جاري واټ یعنی مصرف معلومولی شو. هغه صورت کې چې په دې باندې مصرف جاري وي، دا هم دوستانو په عمومي مین بورډونو کې د جاري واټ یعنی د جاري مصرف د شو کېدو لپاره نصب او کنیکشن کیږي، چې څلور مهم پینټونه لري او دې ته دوستانو کنیکشن په پیرلل یعنی موازي توګه باندې ویرونه نصب او کنیکشن کیږي، لکه څنګه چې دوستانو تاسو په دې ډایګرام کې وینئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وولټ میټر، امپیر میټر او واټ میټر د نصب کولو د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.